نازیه جانې بیا هم ستړي مه شې. نو خوښ ولو چې بي بي سي ته راغلی دلته او خبره مې دا کوله چې خبرې خو نو ستا هغه پوره انټرویو را روانه ده. سلمان به ټول مجلس در سره وکړي، اورېدونکي او کتونکي به ورته منتظر چې واوري. خو زما شخصي یو خواهش دا و چې یوه سندره دې مخکې په مرکه کې له سلمان سره د زمونږ د لهجه یا زمونږ د سیمې د وزیرو دا لهجه دې کړې وه، نو ته ورته وایې چې دا لهجه دې څرنګه زده کړه، څرنګه په پوهېږې، بیا سندره ورته وکړه لږ څه. دا زبان دا لهجه زما ډېره زیاته خوښه ده، ډېر په مینه. او بله دا چې زما سکه خور وړه خور په وزیر باندې واده ده، وزیرو کې، نو هغوی چې به خبرې کولې ما ته به ډېر خوند راکړو، نو ما زه هم د زبان کې سندرې دا خو نو بس نور هم سره خپل شوي. او لومبنی البم را باندې الله دې وبخي ګلخان بنوسي هغې را باندې کړی، هغې نه بعد بیا رو 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 بس بیا سټارټ شو. ډېر ښه ډېر ښه. نو هغه سندره بیرته ونه که څه وه داسې وزیر په لهجه دې شی ویلي وي؟ دا چې دې کومه انټرویو کې کومه سندره وکړه دا دې په خپله ووایي، زما دې ژبې سره دومره شوق ده دومره مینه چې زه درته په خپله دا په هغه انټرویو کې دې ماته نو د خبرو نه خو د سندرو خوند لا ډېر وي، نو سندره ورته وکړه. صحیح ده، ولې نه ووایم در هماغه اومغه وای دې تو په سر می لگا ولې دې شړتی نه بدماشي مکا مشکلی تارو شالو پاری مکا وسپینا ژړکایا وای دې تو په سر می لگا ولې دې شړتی نه بدماشي مکا مشکلی تارو شالو پاری مکا وسپینا ژړکایا زما جانان رو تارا وړې بدماشي مکا مشکلی تارو شالو پاری مکا وسپینا ژړکایا وای دې مزدیګر چاکلیټ یې ور ولګاونه بدماشي دا کې وایه خو یې مزدیګر چاکلیټ یې ور ولګاونه چاکلیټ یې ورته راوړي که نه دا سندره زما ډېره زیاته مشهوره شوې. خاص پسې چا غوړې غوړه پاریټایم خاص پسې چا غوړې غوړه پاریټایم خاص دې مروته خربزایا وی خاص دې مروته خربزا هی لرلا لرلا لا لا لرلا او په دې کې بیا زه چغم وجار دې شم ژړکایا وسپینه ژړکایا. نه دا سندره تا وخت کې خو زه نه پېژندم، نه دا سندره دې چې کړې وه چې وسپینه ژړکایا تو مطلب بل چا نه و، زه خو نه وم، زه خو سپین خو زه یم. کېدای شي سپین داسې نور هم وي چې دا ماته یاره ډېر خو زه بیا هم د ټولو